د کابل ولایت شمال لویدیځ لوري ته پرته د استالف ولسوالي. په دغه ولسوالۍ کې د افغانستان د بیلابیلو توکمونو خلک په ځانګړې توګه تاجک او هزاره قومونه ژوند کوي. د استالف ولسوالۍ په شمال او ختیځ خوا کې له پروان ولایت سره، په سویل ختیځ خوا کې د قرهباغ له ولسوالۍ سره او په سویل کې د ګلدرې له ولسوالۍ سره ګډې پولې لري. د دغې ولسوالۍ تر ټولو ښکلې سیمه د استالف کلی دی چې د همدې ولسوالۍ په سویل ختیځه برخه کې پروت دی. د استالف ولسوالۍ ډېر میلمه پال او ښه خلک لري او پر دې سربیره د دغه ولسوالۍ پاکه هوا، رڼې اوبه، ښه او تفریحي ځایونه او د هغه ترڅنګ ښه امنیت هغه څه دي چې دې ولسوالۍ ته یې ځانګړې ښکلا ورکړې ده. ولسوالی استالف یکی از ولسوالی‌های افغانه کدامن میباشه، مربوط به ولایت کابل است. ولسوالی استالف مهمانخانه ما مردم کابل، بسیاری مردم روزهای تفریحی و روزهای جمعه خود اینجا سپری میکنند. ولسوالی استالف یک آب و هوای خوبش، سرسبزی بسیار، جای بسیار مقبول داره، امنیت بسیار خوب، مردمش بسیار یک مردم مهمانواز هستند. استالف ولسوالي 28 لوی او واړه کلي لري او همدارنګه ښوونځي او روغتونونه هم پکې فعالیت لري. د استالف ولسوالي مشهور او نوموتی ځای چې دغه سیمه یې مشهوره کړې او د خلکو د پام وړ ګرځېدلې هغه د استالف تخت دی. تخت استالف جای منشوریش هم تخت. آثار تاریخی است دیگه. تخت استالف تپه قلعه خان دیگه سابقه تاریخی مونده است. پخوا د دغې ولسوالۍ د وګړو شمېر نږدې 14,000 خلکو پورې رسېده او په دې ولسوالۍ کې د انګورو او نورو میوو ډېر بڼونه او د غلو دانو بې شمېره کرکیلې وې. خو په افغانستان کې د بېلابېلو جګړو پر مهال د دغې ولسوالۍ وګړي کډوالۍ ته اړ شوي او د همدې ولسوالۍ ډېر خلک په خپل منځي جګړو کې هم مړه شوي دي او وران کورونه او شاړې ځمکې ترې پاتې شوي دي. دغو جګړو د همدې ولسوالۍ د زده کړو، روغتیا او کرنې جوړښت په بشپړه توګه له منځه یوړ. د یادې ولسوالۍ میوې او سبزي په لاندې ډول دي. اینجا زردالو، شفتالو، آربالو، گیلاس و انگور و این میوه با کل چیز است دیگه. در پهلوش یکم زراعت ترکاری و کچالو، پیاز، این چیزا مردم کشت میکنه. باز پایین استالف که است، دشتش که است، اونجا گندم کشت میشه. چرا هواش کم است، به خاطر کمری اونجا باز گندم کشت میکنن. د استالف ولسوالۍ له مشهورو صنایعو څخه کلالي او چرم ګنډنه یادولی شو. این کار دست است، نه کار کدام قالب است، نه ماشین است، هیچ چیز نیست. خورده کلانش صرف اندازه دمی دست برابر است. دغه ولسوالۍ ته د کابل او یو شمېر نور ولایتونو څخه خلک د چکر او تفریح لپاره راځي. چکر ته راغلم. استالف د چکر جای ده، د میلې جای ده. داسې ملګرو سره راغلي د استالف ښه آب و هوا لري. هر ورور کولی شي استالف ته راسي، چکر راسي، میله جای ته. د یادې ولسوالۍ د پام وړ ځایونه چې له دې ډلې د استالف تخت، استالف دره، ایشان صاحب زیارت او په شورابه کې د کلندر مشهوره غونډۍ یادولی شو.